په داسې حال کې چې هیواد له اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، خو له 3 میاشتو وروسته د ډالرو بیه د کمیدو لوری غوره کړی دی. یوازې په تیرو 5 ورځو کې د افغانیو پر وړاندې د امریکایي ډالرو په ارزښت کې 15 افغانۍ توپیر راغلی دی او دې چارې د اقتصادي ناورین حل ته هیلې زیاتې کړي دي. همدانن د افغانستان مرکزي بانک په بازار کې د 1 امریکایي ډالرو بیه 80 افغانۍ اعلان کړې ده. په داسې حال کې چې تېره اونۍ په همدې ورځ د ډالرو بیه له 100 افغانیو پورته وه. طالبانو ویلي چې هیڅوک هم نشي کولی له 500,000 ډالرو څخه زیاتې نغدې پیسې له بازاره وباسي. پر دې سربیره د طالبانو حکومت په کور دننه راکړه ورکړه په افغانیو اجباري کړې ده. په وروستیو اونیو کې هم میلیونونه ډالر نغدې مرستې افغانستان ته راغلي دي چې له وجهې د مرکزي بانک ذخیرې بیا ځلې له پیسو ډکې شوي دي او کولی شي هره شیبه یې بازار ته د لیلام لپاره راوباسي. طالبانو بیا ځلې پر امریکا غږ کړی چې د خیرات ورکولو پر ځای دی د افغانستان کنګل شوې پیسې خوشې کړي تر څو روان اقتصادي حالات کابو شي. که څه هم د ډالرو د بیو کموالی په بازار کې پر قیمتونو مستقیمه اغیزه لري، خو لا هم د خوراکي موادو قیمتونه نه دي کم شوي او دې چارې بیا ځلې د خلکو نیوکې زیاتې کړي دي. طالبانو بیا په خصوصي سکتور فشار راوړی چې د ډالرو د بیو له غورځېدو سره یو ځای دی د خوراکي او سوان توکو قیمت هم کم کړي او ګواښ یې کړی چې د سرغړونې په صورت کې به تورن کسان ونیسي.